الحمد لله الفتاح المنان ذي الطول والفضل والإحسان الذي من علينا بالإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ومحى بحبيبه عبده ورسوله محمد عبادة الأوطان وخصه بالمعجزة والسنن المستمرة على تعاقب الأزمان صلى الله عليه وعلى سائر النبيين وآل كل ما اختلف الملوان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له إمام الأنبياء بلا اختلاف وتاج الأسبياء بلا اختلال وختم الرسل بالصدر المعلى نبي هاشمي ذي جمال أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا أبلغته وقال تعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما عزت مندو اللہ رب العالمین پمن او تاسو باندې لوی فضل انعام او احسان وکړو چې د جمعې دا مبارک ورځ په خپل عبادت خانه کې د عبادت دپاره داسې په ازادۍ سره عبادت ته راجمع کړو. یقینا دا زموږ او ستاسو دپاره د الله رب العالمین یو لوی انعام او احسان دی. بیا په دې حالاتو کې په دې وطن کې او په تمامه دنیا کې نن موږ او تاسو ګورو او وینو چې جوماتونه مساجد مدارس عموما هغې ته تالې لګېدلې دي، منځونه خلکو کور کې شروع کړي دي، لیکن موږ او تاسو ته الله پاک دغه توفیق راکړو چې په خپل عبادت خانه کې هر وخت عموما او بیا د جمعې د مانځه دپاره خصوصا د جمعې د مانځه شرکت نصیب کو. دا د الله پاک په موږ او تاسو انعام او احسان دی. یقینا دا د امتحان عظیم دور دی چې مسلمان باندې عموما دی په تمامه دنیا کې چې پریشان دي هغه صرف او صرف مسلمان دی. مسلمان دو قسمه پریشان دي، یو د بیماری او د وبا په بنا پریشان دي او بل د رمضان المبارک د میاشتې د عبادت په باره کې پریشان دي چې یا الله د رمضان المبارک د عبادت میاشت را روانه ده، د هغې عبادتونه خو جومات کې کېږي، هغه عبادتونو به زمونږ څنګه انتظامي. الله رب العالمین به موږ او تاسو ته د رمضان په دغه میاشتو هم په دې خپلو مساجدو عبادتګاهونو کې د عبادت توفیق راکوي انشاءالله. عزتمندو الله رب العالمین موږ او تاسو باندې د رمضان مبارک میاشت راوسته. تقریبا 100 ورځې پاتې دي را روان جمعې یا خالی تبا روزه شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم معمول بدو کله به چې رمضان مبارک میاشت راتله د هغې نه وړاندې به صحابه کرامو ته نبی علیه الصلاة والسلام د روژې متعلق څو خبرې اترې وړاندې کړي چې مسلمانان د رمضان مبارک رمضان ته نور هم په شوق کې راشي او هغې دپاره د الله رب العالمین نه دعاګانې وغواړي
او پخپل عمل کې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام تدا خودلی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام به رمضان مبارک دراتلو نو وړاندې یو دعا کوله اللهم سلمني لرمضان وسلمه لي یا الله تزما صحت نصیب کا ما سالم کا د رمضان المبارک د میاشت د پاره یعنی روغ جوړ صحت را نصیب کا چې د رمضان المبارک د میاشت عبادت کو او یا الله د رمضان المبارک د میاشت د ما د پاره هم سالم کا چې د رمضان مبارک په دې میاشت عبادت کوم او یا الله پاکا د دغه میاشت عبادتونه زمانه قبول کا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رمضان د راتلو نه وړاندې دعا کولا مسلمان به د رمضان المبارک د میاشت نه وړاندې یو څو کارونه کوي د ټول اول کار به مسلمان دا کوي چې د الله پاک نه بسوال کوي چې یا الله د رمضان المبارک میاشت تمارو جوړ کا بیماری یا روغ جوړي یا الله پاک د رمضان مبارک دی میاشت تماتا روغ جوړ صحت نصیب کړي چې د رمضان د میاشت دا روزي زونی سم نو اول کار به موږ او تاسو دا کوو بیا یا الله پاک د رمضان د میاشت د موږ د پاره صحیح سالمه کا چې روغ جوړ په موږ باندې په خوشاله تیریږي او موږ په ټول عبادتونه کو او دریم دعا چې الله پاک د رمضان المبارک د میاشت عبادتونه زمانه قبول کا دا یو ډیر عظیمه د برکت او د رحمتونو او د الله رب العالمین د طرفنا د جهنم د آزادې یو عظیم میاشت را روانه ده عزتمندو الله رب العالمین موږ او تاسو باندې دغه خوشحالي راولي او دا غي د پاره دغه لګي ورځې پاتې دي د ټول اول په مسلمان د دغه دعا اهتمام کوي هر وخت دعا کې د مسلمان الله پاک ته احتیاج دي مسلمان الله رب العالمین ته مجبور دي مسلمان الله رب العالمین نه علاوه بل څوک نشتا او بیا پنن سبا دور کې مشاهدم دا ښکار کوي چې د الله نه علاوه د مسلمان څوک هم مددگار نشتا کوم او تاسو یقینا وي جمعات بنديږي د الله نه علاوه د مسلمان دومره څوک مدد نه کوي چې سبا د جمعات ولې باندې یا د جمعات باندې بینک سر دنیا خلق راجم ردا نه باندې ځکه دلته استاد الله نه علاوه بل څوک مدد نشته زمنګ د تبلیغ مرکز باندې او کپلار کی د دکان مخ ته ډیر خلق ولاړ دي سوداګان کوي اغه نه باندې د مسلمانانو د عبادت سے مرکز تبلیغی باندې او کپلار کی یا عموما په سرکاري ځایونو کې د سرکاري عملی کسان په سونو په زرګونو ناس دي هغه خیر دی دی وخت مسلمان الله رب العالمین نه علاوه بل چاته आवाज نشي کولی چې الله زمونږ د فریاد وورا زمونږ د عبادت خانه مونږ باندې ولې باندې مسلمان نوم د مونږ دی مسلمان نوم د عبادت دی مسلمان نوم د الله د بندګۍ دی او چې د مسلمان د عبادت ځای بنديږي نو یقینا د باندې عظیم امتحان دی مسلمان باندې کډوړې بند شي نو دی به دومره نه خپکیږي خو که په د باندې مونږ بند شي د د پزړه خپوي اگر کدی ډیر موړ وي خو د پزړه کې دلته یو درد دی هغه درد ته لګېدل دی چې الله دا سم عمل ده کوم عظیم ګناهونه زمونږ د مسلمانانو نشوي دي چې دا غي په بنا دا تکلیف په موږ راغلي نو د رمضان مبارک د میاشتې د پاره مسلمان الله رب العالمین اول سوال کوي دعاګانې به د میاشت راتلو د عباداتو د قبلېدو او د صحیح سالم زندګۍ دعاګانې به مسلمان د الله پاک نه کوي دویم عمل به مسلمان د رمضان مبارک د میاشتې د راتلو نه وړاندې دا کوي چې دی به د خپل د رمضان د پېشمنی او د ماخامي د پاره د مخکې انتظام وکړي چې د رمضان په میاشت کې دی د عبادت نه علاوه بل ځای کې چرته بې ځایه خرج نه کړي او بل ځای کې د وخت ضایع نه شي ځکه یو ډېره قیمتي میاشت په در روانه ده دریم کار به مسلمان دا کوي چې د رمضان مبارک دا بهترین میاشت را روانه ده په تیر شو ګناهونو به الله پاک د انسان توبه وباسي چې الله څومره ګناهونه مې کړي دي ما خو ډېر زیات کړي دي هغه راته ټول معاف کا آینده دپاره مې دغه ګناهونه وساته او په دې توبې باندې ماته استقامت نصیب کړه
مسلمان بدریم کار دا کوي نو لګي ورځي د روزي پاتې دي په دې اعمال باندې لږ توجه واچو. اوس د رمضان مبارک دا میاشت ده، دا څنګه میاشت ده؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی رجب میاشت زما د امت دا د پاره داسې ده او زما د امت د پاره د رجب د میاشتې فضیلت داسې دي لکه څنګه چې زما د امت فضیلت په عامو نور امتونو باندې، یعنی زما د امت فضیلت کې په دې نور امتونو څنګه دي دغه شان د رجب د میاشتې فضیلت په نورو میاشتو باندې. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د شعبان د میاشتې فضیلت په نورو میاشتو داسې دي لکه څنګه چې زما فضیلت په نورو پیغمبرانو دي. دا اوس د شعبان اخیرنۍ ورځې دي. او بیا فرمایل چې د رمضان المبارک د میاشتې فضیلت په نورو میاشتو باندې داسې دي لکه څنګه چې د الله رب العالمین فضیلت په مخلوقاتو. یقینا د الله رب العالمین فضیلت په تمام دنیا مخلوقاتو باندې ډیر زیات دي. نو په دې بنا باندې د رمضان مبارک د میاشتې فضیلت ډیر زیات. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین ته څوک یو سجده ولګي الله رب العالمین د په جنت کې دومره اوږد او لوی مقام ورکړي لکه څومره چې یو تیز رفتار اس باندې یو سور انسان ناستي او 1500 کال دی په یو طرف باندې مزل کوي. دومره اوږد مزل څومره فاصله بدی کوي، دومره لوی مکان او دومره لوی جنت الله پاک دی مسلمان ته په یو سجده باندې ورکړي. او د رمضان المبارک په میاشت کې عموما مسلمان ته سلویخ سجدي سیوا شي، ځکه مسلمان په دې رمضان کې 40 رکعات تراویح کوي او په یو رکعت کې 2 سجدي وي. نو 40 سره چې 2 سره ضرب کې دا سلویخ سجدي مسلمان په رمضان کې د عام النوافل تهجد نه علاوه سیوا شي. او چې په یو سجده ته دومره لوی مکان او جنت ملاویږي نو په سلویختو سجدو روزانه څومره حاصل. او یوازې دام نه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په یو سجده باندې مسلمان ته الله رب العالمین 15 زره ګناهونه معاف کوي. 15 زره ګناهونه دا تا په یو سجده معاف کیږي. او سوچ کوه چې رمضان کې ستا ثواب څومره ډیر دی. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې مسلمان ته الله رب العالمین په یو سجده دومره لوی جنت ورکړي چې دا غیب شپېته دروازې وي او په هر دروازه کې با د سرو زمردو مزیدار تعمیر شوی 15 دروازې او په یو جنت کې یو سجده باندې مسلمان ته ملاوي. دا څومره لوی د فضیلت میاشت را روانه ده. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې دا میاشت یو ځان د پاره یو غنیمت وګڼي. پدې کې تاسو ته بخنه کیږي، پدې کې تاسو د پاره د جهنم نه ازادي ملاويږي، پدې کې تاسو د الله رب العالمین رضا حاصلوي. او بیا فرمایل چې د رمضان دی میاشت کې تاسو الله پاک ته مکمل توجه کوي، ځکه چې الله رب العالمین تاسو ته مکمل توجه کوي. کوم مسلمان چې د رمضان مبارک په میاشت کې الله رب العالمین د رضا د پاره یو فرض منځ وکړو، دا د عام منځونو د فرایض په برابرې کې او یو منځونو فرایض برابر دي. اوس یو منځ رمضان په میاشت کې ثواب تا دومره ملاويږي. یو نفل منځ وکړو، د یو نفل په بدله کې الله رب العالمین تا د یو فرض منځ د عبادت ثواب درکړي. یو روپے صدقه تا وکړه، الله رب العالمین تا د یوې په بدله کې د رمضان المبارک په میاشت کې او یا روپے د صدقې ثواب درکړي. څومره مزیدار وخت را روان دي، څومره مزیدار فضیلت را روان دي او څومره مزیدار میاشت. نو کم از کم چې زمونږ د مسلمانانو لپاره د عظیم میاشت را روانه ده، موږ او تاسو اوس نه حوصله مضبوط کړو. چا چې قرآن کریم نی ویلي هغې نه مخکې نه اراده وکړو چې د الله رب العالمین دا کلام قرآن موږ ته راغلی دی، موږ یې تلاوت نه دی کړی، د دې قرآن تلاوت شروع کړو او کم از کم په دې رمضان کې یوه پیره د قرآن کریم دا تلاوت هر ملګری په ځان باندې لازم وکړو. کم مسلمان دي چې یو ګناه دی کوي، دی په دې خیال باندې توبه وباسي چې الله پاک زما ګناهونه معاف کړي، دی اوس د خپل توبې په باره کې د خپل ګناهونو په باره کې الله پاک ته توبه وباسي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي
کم انسان چې روزي د رمضان اونیسی اخیرنه روزه چې کله تیر شي دا مسلمان د ګناهونو نه داسې پاک شو لکه څنګه چې د مور د ګیډې نه پاک پیدا دی. څومره مزیدار میاشت ده دا په موږ او تاسو یقینا را روانه ده. خدای الله رب العالمین نه سوال وکړو چې الله پاک دا میاشت را باندې د عبادت سره په خوشالو راولي او د عبادت سره په خوشالو باندې موږ باندې تیرم کی او څومره عبادت چې متر اوسه کړی دي او د رمضان مبارک په دې میاشت کې به کو الله پاک ټول زمنګ نه په خپل دربار عالی کې قبول کړي. خو د یو څو خبرو به عموما ځان سره ذهن کې یاد دهانی کو په هر وخت کې هغه دادي چې کم ګناهونه موږ د رمضان نه مخکې کوو هغه ګناهونه اوس نه پرېږدو. بعضې ګناهونه داسې دي چې هغه زمونږ کالو سر شپه او ورځ شروع دي. بعضې ګناهونه داسې دي چې هغه په خاص اوقاتو کې او تاسو لکه یوه ګناه د هغې نه داسې ده چې هغه د شپې او ورځې په خوب او په ویښه مانځو او بې مانځو عبادت غیر عبادت په هر حالت کې شروع ده. هغه د ګیرو خریلو یا د ګیرې وړکولو. کم انسان چې ګیره خري یا ګیره وړکوي د ده دا ګناه کبیره ده، دا لویه ګناه ده او دا عظیمه ګناه. دومره ګناه ده چې دې مانځه ته ولاړ دی هم د ده د ګناه د ګیرې خریلو یا د ګیرې وړکولو ګناه شروع ده. کم از کم د دې نه توبه وباسو. دا ګناه زمونږ تقریبا ډېر عام شوې ده او نن زمونږ د مسلمانانو په دې باندې مصیبت دی چې ګناهونه کوو روزې هم نیسو، ګناهونه کوو عبادتونه هم کوو، ګناهونه کوو او د هغې سره صدقات او زکاتونه او نوافل نیک اعمال کوو. نو کم از کم دا خپل ګناهونه پرېږدو. دا نن چې کومه وبا راغلې دا نور اسم نشته، دا زمونږ او ستاسو د اعمالو نتیجه ده. الله پاک موږ ته صرف معمولي غونډې وښودله چې ورکوټې غونډې یو نه لیدلې بیماري مې در باندې راوستله او ټوله دنیا یې پریشانه ده. هغه دنیا چې هغې په بربند ګرځېدل نن هغې دې ته مجبوره شول چې کپړې څه کې چې ځان داسې مکمل بند کړي چې د زنانو نارینه تمیز هم نه کېږي. الله رب العالمین څومره لوی بادشاه دی. ورکوټې بیماري د دې نه وړاندې د یو ماشي بیماري راغلې وه، هغې دې زنانو ته خصوصا دې بې حجاب او بې پردې خلکو ته پرده واچوله. د ډینګي په نوم باندې معمولي بیماري وه. څومره لوی بادشاه دی، هغه سره څه نشته. دا زموږ ګناهونه دي. کم از کم د دې ګناهونو نه ځان وساتو او اوس د ځان سره دا عزم وکړو، دا قصد او وعده وکړو چې الله د رمضان دا میاشت په موږ باندې داسې تېره کړي چې د نور عبادتونو په نسبت موږ په دې میاشت کې ډېر زیات عبادات وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ منبر ته ختو، اوله پوڼۍ باندې خپه کېښوده وایي آمین، په دویمې بیا خپه کېښوده وایي آمین، او په درېمې بیا خپه کېښودله او بیا وی آمین. صحابه کرامو تپوس وکړو جی ستاسو نه موږ یو داسې کار نن ولیدو چې مخکې مو نو کتلی. وایي تاسو چې اول پوڼۍ ته ختي تاسو آمین، دویمې ته دا څه حالت و؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه چې کله اولې پوڼۍ باندې خپه ښودله جبریل علیه السلام ما ته راغی او ما ته وفرمایل درې دعاګانې وکړي. اوله دعا دا وکړه چې یا الله پاک کوم انسان باندې د رمضان مبارک دا میاشت تېره شي او دې د ګناهونو نه پاک نشي، دا انسان هلاک او برباد کړي. نبی علیه السلام یې ما وفرمایل آمین. زمونږ نه ملا صاحب باندې ناوخته چې خیر خبرې په کې موږ یو نیمه د مانځه ده او باندې بس کوم مرګري مانځه راشي بس دا بس لګ لګ تکلیف په برداشت کنه بس سوي بس دویم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل جبرئیل علیہ السلام دعا وکړه چې په کوم مجلس کې ستانو واخیستل شي او یو سړی پتا باندې درود شریف ونوي دا سړی الله پاک هلاکی. نبی علیہ السلام ما فرمایل آمین. اوس په یو مجلس کې د نبی علیہ السلام نوم اخیستی شي نو ته به ووایې صلی الله علیه وسلم، او که داسې نه وي نو نبی علیہ السلام او د جبریل علیہ السلام خیري در باندې لګي. او دریمه دعا جبریل علیہ السلام دا وکړه چې یا الله کوم انسان داسې وي چې د هغه مور پلار ژوندي وي او دا بچی په دې مور پلار باندې ځان ونه بخي،
دا انسان هلاک کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایل وای ما اوچ آمین درې واړه کارونه منګ او تاسو د پاره موقع ده رمضان میاشت راځي پدې کې الله پاک باندې ځان بخل غواړي اوس بخل بسنګ وی الله ته چې دومره توجه وکي چې الله رب العالمین رضا کی آب رضا کیږي پدې چې ګناهونه مکمل پرېږدي او نیک اعمال طرف ته کلک عهد او وعده وکړي او دیم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو مجلس کې ذکر وشي او ته په دغه مجلس کې آمین نه وې نو ته به د خیرو مستحق جوړېږي نو ته به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نوم سره درود وې صلی الله علیه وسلم او دریم مور پلار دې ژوندي باغی باندې بزان بخي اوس مور پلار دې ژوندي بخل څه مطلب هغه به تا ته لیکل لرکی چې تمنګ بخلی تا ته په خلی اقرار کې چې تمنګ بخلی نه ته د مور پلار خدمت او خیال دومره ساتي چې د مور پلار زړه ته आवाज وکړي چې الله یې تا ته دنیا او آخرت خیسته کړي داسې نه چې ته وې چې مور پلار له وځه پیسې ورکوم او بس مور پلار به زه بخلم په پیسو باندې بخل نشته د مور پلار رضا کول دا بخل اوس ته کوشش وکړه چې مور پلار په څه رضا کړي په ګناه خو نه رضا کړي ځکه چې مسلماني ده په نیکۍ رضا کړي که ته مونځ نه کې او مور پلار دې ناراضه دي مونځ شروع کا مور پلار به رضا شي که ته مور پلار سره جنګړې کې کنځلې ورته کې وهل ټکل ورکې بعضې ناپوهه داسې مور پلار ته کنځلې کې وایي ته نه پوهېږې ستا دماغ خراب دي ته لیونی یې دا ګور یاد ساته دا لیوني نه دي ستا یې دومره تربیت کړې دي دومره وخته پورې ستا د زندګي انتظامات برابر کړي دا لیوني دا ګور زمونږ د مسلمانانو په معاشره کې اسلام کې دا انتهایی عظیمه بی ادبی ده او دا ګناه کبیره ده شب برات په موقع 15 د شعبان چې کم تیر شو هغه انسان تم بخنه نه کیږي چې هغه د مور پلار نافرمان نن موږ مسلمانان د الله رب العالمین عذابن یریګو او موږ کوئی پلانې و با دا و بیماری اسنه راځي زمونږ ګناهونه ډیر زیات دي نو دا درې دعاګانې جبرئیل علیہ السلام وکړي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاغي باندې امین وي دا غي په مینا د رمضان مبارک میاشت را روانه ده اوس نا کلک عزم او اراده او عهد کو چې په دغه میاشت کې به موږ د الله رب العالمین عبادتونه کو کم ګناهونه چې کو عموما د ګیرو خریلو د پنسي د گیټونه ښکته کولو بے پردی ګرځیدل ټي وي فلمونه ډرامې قتل جواری کول رشوتی سود اخیستل او د دې سره مور پلار بی عزتی بی ادبی بی احترامی کول غیبت کول دروغ کول چغلی کول بل مسلمان حق وړل دا سيزونه زمونږ د مسلمانانو معاشره کې عمومي ګناهونه دي د دینه کم از کم هر مسلمان توبه وباسو الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته عمل کول توفیق راکړي نن خو ملک وختي بس کې د باران په بنا ان شاء الله بیا به زمونږ استاد د مونږ ترتیب یوې نه بجې ته رسیږي ملګری کوشش کو او ان شاء الله چې مخکې الله رب العالمین نور هم آسانی او سهولت راولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وعذاب الآخرة ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار الله پاک زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي موږ ټول باندې خپل رحم وکړي زمونږ د عملګری څومره په شوق او محبت د عبادت تراغلي دي الله پاک د ټولو د قدمونو د نیکي په تله کې واچي الله د دې باران د تکلیف د دنیا کې برداشت یقینا ډیر تکلیف دي والله پاک دا تکلیف د دوی د پاره د جهنم د عذابونو د خلاصېدو ذریعہ وګرځي څومره ملګری څومره په شوق او محبت او اخلاص سره د خپل عبادت تراغلي دي الله پاک دا قدمونه دا اخلاص دا محبت دا عبادت د دوی په دنیا او په آخرت کې پکار کړي بیروزگار ته حلال بهترین روزگار نصیب کړي دا کوم ملګری چې دا روزګارونه بند شوي دي الله پاک د خپل دربار عالیه نه د دې روزګارونو د بندېدو د خلاصېدو تنظیم وکړي الله پاک زمونږ د ټولو ضرورت د خپل خزانو نه پوره کړي الله پاک موږ ټول د مخلوق د محتاجین او ساتي د خپل مسجد په باره کې دعا وکړي چې الله رب العالمین زمونږ د مسجد په صحیح طریقې سره آباد
څومره ملګری چې دا تکلیف کې ولاړ دي چې دا تکلیف بیا نوي او ټول ملګری جماعت کې دننه عبادت تناسخ په آرام اطمینان سره الله پاک زمونږ د جماعت تمام انتظامات د خپل دربار عالیه نه پوره کړي څومره ملګری د جماعت خدمت کې کمشران دي کشران دي الله پاک د ټول ژوندۍ کې ځواني کې عمر کې رزق کې خیر او برکت واچي الله پاک موږ د خپل قهر او د غضب نو ساتي زمونږ د دین او زمونږ د دی وطن حفاظت کې رمضان د میاشت په موږ ټول باندې په خوشاله باندې راولي موږ ټول ته د صحیح طریقې سره د عبادت توفیق نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بس زبر سنت کو